ګورګورو دغه چینه ګوډې دي خبره واوره دغه ګورګوړاق به پاکستان ننوته یا غنوړی پسې څه ورټوکته یا ګورګوړاق به پکې دننه تللی دا کورکوړک نه پای دې کورکوړک نه چارونی ولې ختمې چپ شه کشمار الله بل ورځ به ولې د سکوله کړه په لاټ کې کلاس سیستم سی ودا خاطر به شکیلا ته نور ختمې تا کې ته داخله ده په دې خله د خلک دوه کړي څنګه ختمې ما دومره خټه ټریلر راکاږه مو ختمې بس بچې ټریلر راکاږي په توکل چلیږي نور تا کې سمجه تا کې ته هغه چې نه ته لاړ شي کنه تایلند ته الته دا ګډاګي پراتی تا کشي نور ختمې بچې تا کې نور صحیح سم نشه تا سره ټریلر چلاوا بس یې څنګه چرګوټي ناشتي لکه هغه پودري ني پودري وندا ته ناشتي هغه ته ماشاءالله کم خبره ماشاءالله تم غټه شوې د بیمارو د کې لک ټیم نه که خیر زه به تاته ووایم چې کوم ماشاءالله ما ته به دا خلک ګوري او ما ته به خلک سوځي زما مخکې ډېر راله تېر لاړو زه کرنګې ناسته یم دا زما د مور دواګانې او د الله رحم دی په ما باندې ښه ته داسې چل وکړه دا داسې چل وکړه اوس به دې پته ولګي زه داسې چل بچې ته چې لس کاله بې مالګې روټۍ وخورې که نه نو ته نو ته نشې رسېدې ته دغه ټریلې چلوه وای 100 سونار کی ایک لوهار کی دا ګوره دا نو دا یو پیس دی ته خو غلی کښېنه ته خو بوډا سړی اوس موږ هم په بوډا خیاړی که څه ته خو په خپله بوډای خبره واوره نو زه څومره عمر دی ته صحیح ووایه زه ښځې خو عمر نه ښایي دروغ وایي چې زما هر څومره عمر دی که نه خو ما مخکې ته زیرو یې دوستانو ډبل ټیپ کوي چې 1000 نه کسان واوري بچې شکیلا ته څنګه ته رسې که نه او ته زما دې ته رسې که نه نو بچې ختم به یې لکه اتیا 9000 نه واړو بیا لیونی په لا اله الا الله خبره ته غوږ ونیسه کوکو شی سیریس ته واړو تا په ټیک ټاک باندې نوم جوړ کړی په ټیک ټاک قسم یې منټ داسې درته نه وای نو نامه پرېږده قسم درته خورم که نه په لا اله الا الله محمد رسول الله که نه کلمه مې راته تېره کړه چې ستا په درې زه نه ومه که نه زه به دا میډیا پرېږدم هېڅ به نه کومه ته چې څه وایې زه به یې ستا په درې به یم چې دا کوم ځای ته تا ځان رسولی شکیله مکه پاتې به راته راشي چرګوټیه پاتې به ته ما مخکې چرګوټې چرګې څنګه وړي بچي کتلي تا هغې ګپه لګوئ خو رانیږئ به نه ګورئ په ایمان درته وایم ته یې نه مانې قسم دی چې تا راته دا چل ونه کړو چې شکیلیا یو منټ چې تا راته دا چل ونه کړو چې شکیلیا ته دا هېڅ څنګه او دا کوم ځای کې روانې که نه قسم دی زه به دا بریتونه ګیره هر څه په ځان به ګنجی کړم ټیک ټاک به پرېږدم په ایمان نو شکیله یو منټ چپ شه نو دا کوم چې ډېر غریږي دا ګوریاسې داسې چغې داسې خبرې دي اصلي سړی خاموش ناست دی زما خبره وره نو خو زه څه نه وایم که نه زه خو خاموش یم سنگینا دا چې دا جو ګرستے ہیں وہ برستے نہیں دا خو د اورېدلي دي که نه زه خو ګوره خو یاره که تاسو مسلمانان هستئ که نه یو منټ ته که تاسو مسلمانان هستئ که نه په مسلمانۍ هم پول بروسئ نه مسلمانان هستئ په شکر بروسئ سنگینه څه وایي سنگین نیټ که تاسو مسلمانان هستئ که نه یو منټ مسلمانان هستئ و اعتبار کوئ که نه قسم درته خورم چې ستا په لاسه زه نه ومه که نه زه به ټیک ټاک خو پرېږده زه بیخي هر څه تاله همداسې درکړم دا خبره مه کوه زه پټ ګرځم زه خو دا چاته نه وایم چې زه داسې ورته داسې شکیله پرېږدئ دا مړه خپل ګپ لګوئ پرېږدئ څوک څه هغه سیم یم معلومه ده ماشاءالله د کم وخت نه ته مې دغه پرېږدئ نور ګپ لګوئ زه خو اوس ټیک ټاک له راغلم دې میډیا له خو زما ټولې
شپږ میاشتې اووه میاشتې نه کېږي دې میډیا کې چې زه ګرځم زه څه د زمانو نه خو پکې نه ګرځم دې کوکو ته پته ده ته څومره ټایم نه ټیک ټاک کې دلته ماته په سکرین ټیک ټاک زما اته میاشتې هم ټولې نه کېږي دې کوکو ته پته ده ښه دې اړې اته میاشتې وشوې خو پرېږدوئ زه ګپ لګوئ اته میاشتې پرېږده د یو روجې له بل نه بروجې نه خطوئ بعد مه مې کال شکیله زه خو میډیا کې قسم درته خورم امنونو زما خبرې ته غوږ ونیسه قسم درته خورم که دې میډیا کې زما دماغ اوس هم په دې شي زه پوهېږم دې کوکو ته پته ده چې دا میډیا دی څه شی بس ګرځېږم هر چا سره ګپ لګوم نو زه خو تا ته ځکه وایم چې نه پرې پوهېږې که نه ځکه پرې بحث مه کوه موږ خو دغه تا ته ویل غواړو که نه سنګینه تا ته دا ویل غواړي سنګینه یا ولګت زه درته څه وایم زه پې څه کوم یاره زه د خپلو کارونو نه وزګارېږم یو سړی وایه خپله ولي د بل چا نه اوري واوره نو د بل چا نه اوري خپله لګیا نو بس چغې وي نو اورم وایه ما چې نونو ته مقابله مه کړو نور چرچا سره کې نونو دا یې په سکرین داسې ښکاري لکه دسې ګل ناست نی ګل او شاته سره ماشاءالله وایي شاټ هم واخیستې هسې به مې ځان له هله پارو خو پکې پټه شوې ده کوزه شو پارو دنیا کې هم دا یو نو ښکاري ولې نه ښه تھینک یو ښه وایه سنګینه دا مطلب دا یو دې سره مسواک ته جوړ مسواک پکې ته څه لګا پارو تا ته پته شته یو په یو منټ پارو دې کوکو ته پته ده زما زه دا ویل غواړم کوکو چې ټول چپ شو نو پارو ورته پرېږدې پارو شروع شو پارو موږ ټول چوپ یو ته شروع شو نه صبر کا پارو یو منټ شکیله یو منټ پارو یو خبره وکړه صبر ما یو منټ دا چوپ شه شکیله منټ لا زه ته هم چوپ شه ګوره یو منټ ماړه دا پرېږده ته زما خبرې ته غوږ کېږده که نه زه بیا ګړېږئ زه ګوره زه په خپل ځاني زما سټایل زما چې کوم انداز دی زما چې کوم هغه دی دقسې دی یو ګاډي په باره کې خو ځکه څه ماته ونه ویستی چې دې ګاډي نه ده دې ګاډي د دې شټرنګ نه ما ډېر څه حاصل کړه دا میډیا څه شی ده میډیا خو زه سره منم نه چې سبا نن آی ډي ده ورور هر سړی مې پېژني بله ورځ ته چا راله یو ګلاس نیغ کو زه به بیا څه شی کوم زه څه میډیا ته خو نیم نه زړګه نه ډرامو کې نه دا هغه کې ما اوس وختي راته شګوفتي وویلې چې ما سبا ما چې ګوره ډرامې کې د سپاټه مالم څه کی راباندې وکمال چې خو ګوره زه د ډرامو مرامو ته دې نیم جوړ زه ډرامو مرامو کې نشته یم ویل ستا خبرې ماله خوند راکوي مال دا ما خبرې هر چاله خوند ورکوي دا ګوره پارو یو خبره ته کوم دا لکه نایس انسان د دنیا خلکو په میډیا کې پیژندلی یم دنیا خلک مې د دنیا ملګري مې د ټول مې یاران دوستان دي چا راته وویل چې راشه دا ګاډه پرېږده چیسس موټر یو منټ زما خبره وره شکیله چوپ شه شکیله چا راته وویل یو منټ زما خبرې ته خبره وره چوپ شه نو واړه لیونې دي خوله کې سره مسواک ورکړه خبرې زما وره نور خبرونه کې که نه په خوله مسواک در منډم چوپ شه داسې چل دی که نه دا چې نن دا شکیل یې که نه دا چې دا خلک پېژني که نه په سعودیه کې څومره خلک چلی که نه چلی ګوره دې به خلک پېژني په دنیا کې خلک په سعودي عرب کې د دنیا خلک یو 10,000 خلک به ټریلې چلی 10,000 خلک څوک نه پېژني شکیل ولې خلک پېژني چې شکیل د دې میډیا محتاج دی شکیل ستا څه پہچان دی ستا هېڅ پہچان نشته د میډیا محتاجه دی نه ما د کوم ځای محتاج یم د میډیا د خلکو سره مینه ساتم ځکه مې پېژني اوس ته وایم دا ډبل ټیپ دله 2 لکه دله یو منټ کې رسومه 2 لکه دا راڅه خلک مینه کوي زه خلکو سره مینه کوم میډیا څه شی دی نو زما خبر لرالې که رانلې ډبل ټیپ دا د خلک په څه باندې کوي
ګوره اوس یو منټ مال راکې تاسو خبرې کوي یو منټ مال راکې یو منټ په مینا ته کوي خو په میډیا ته کوي کنه د دې میډیا ته محتاج د خلک ډبل ټیپ کوي چې دا میډیا نه شکل سي سم چې شکل څه پہچان ولا حول ولا قوه الا بالله زه راته زه د میډیا محتاج نیم زه د خپل کارونو نه اوسګارېږم صرف دومره یاران دوستان مې جوړ کړي چې هغه له زه د شپې لایو پرانه چې قسم ده یو راته ټلیفون کړه ولی یوه بجې پورې ستا لایو ستا موبایل مې کتو شکیلا یاران دوستان څه پس جوړ شوی دي په میډیا جوړ شوی دي کنه میډیا جوړ شوی دی دا خبر باندې کیږي یو منټ چپ شکیل چپ شه یو منټ چپ شه شکیل سے کار دی دا میډیا نه کسبا دا ټیک ټاک ختم شتا بسوک نه پیجنی مونږ ټسټانی مونږ بغیر د دینم خلق پیجنی بغیر دا چې مونږ رازو دا مونږ سیو شوق لرازو ته ما چرته بوزه لس کسانو کې به 15 ټیک راتو سنگین لالا په خیر ما نی لیدلی دا پتا نه دا ټیک ټاک لري کوم والله کته درې کسان د ډرایور استاد نه تبل आवाज هم درکیو د ډرایور استاد نه به تبل غږم نه کیدا او د میډیا په ذریعہ تو شکیل خان شکیل دی او شکیل دی دنیا میډیا به معنی او موږ نه زړګو د ټولو یو جهان الله آباد سره تل خوشاله اوسه په میډیا کې ستا څومره وشو عمر وشو سنگینه په څومره وخت پکې وشو یاره تقریبا مې شو پکې 10 کاله په دې 10 کالو کې تعالی کم یو سړی داسې ګفت درکړی دی چې ډېر قیمتي ګفت یا مطلب ډېر پیسو ګفت یا مطلب تعالی داسې ښه شی درکړی دله د پاکستان ګورنمنټ پی ټي وي نه دا د پاکستان ګورنمنټ پی ټي وي نه رجسټرډ اکټر دی د پاکستان ګورنمنت نه پوه شوې د پی ټي وي ټي وي پرې دا ګفت بیل شه دا ګفت کنه یو شی مهنت ته کنه دوست ما کله یو منټ کی کنه پاکستان هغه د پاکستان رجسټر کړی د یو نوم دی د سنگین دا چې په دنیا په معنا یا شکیل له چپ شه 2 منټه ونه ګرمه کې را سم کنه تاسو لا میډیا چلاوئ زه خو میډیا نه بغل یو شرط سړی مسپا خبره سي زه راته وایم چې لکه دا شټرنګ چې ما زده کړی خو کلینډري مې کړی ټایرونه مې ټپولي که نه نو دا ګاډه را باندې خلکو زده کړی زه درته وایم چې داسې لکه ده خواري کړې محنت یې کړی دی نو ده ته ګوډ ډیکه چې شی بلا د هغه ورته میلاو دی زه درته وایم چې په دې یارانو دوستانو کې مطلب په دې دنیا کې تاله کم یو ګفت چا درکړی تالم دوانو لا زه به خپل حساب هم ما خپل حساب کا کیش بیان ټریلر میرا پاتی خبره ته وخت کې شکیله یو 2 منټه راکې یو 2 منټه را شکیله یو 2 منټه شکیله ما تقریبا دریم حکومت د پی ټی ای د دریم حکومت د پی ټی ای دلته راځي خیبر پختونخوا کې 3 लाख روپے مونږ ته راکې روپے میار ظالم اوسه ملم اوس دی موجوده وخت کې مې مور اکاؤنٹ کې مې راځي زدل ته په دوبه کې ناستم او زما اکاؤنٹ ته دریم چیک ته 3 लाख روپے میش در دا ارچاله خو نو ور کوي 30000 روپے 30000 30000 او اوس د تاسو د خپل ځان دینه مخ کې د پیو دینه تچپشا دینه مخ کې د اوس دینه مخ کې د پیو کومټو 4.5 लाख روپے مې ته په یو چیک اغشتي په یو چیک مې ته نه 4.5 लाख روپے غشتي نه مې ته قرض دي نه څه د ایکسټریم ډاکټر په وجه راکړي سینر ډاکټر تم کم کړي ګوره یو منټ یا تاسو شو کا خبره کې دوه ختم شکیلا پرې دې غپ لګوي مړه دی په خپل ځای دی شکیل په خپل ځای دی غپ لګوي تاسو خپل ځای باندې یو منټ کنه او ته د نه زیات کم کوي زه تا وایم چې شو اے شکیلا ما خبر وره دا گیفتونه شو یا تعالی چې یو شی زر کو کنه پته په دې دنیا کې توبه استغفر الله نه په پیغمبر کېږي او نه په خزه بیبي جوړیږي ټی شو کنه دا د دې دنیا عمل دلته پاتې کېږي ځان سره وړي نه یو ښه عمل ځان سره یو خلکو سره خمینه اتفاق پیدا کوي نه کنه ګوره دا فضول خبرې دي تاسو ته غلط طرف لاړ کنه د ماته ویلې یاره یو منټ سنگین ماته ویلې چې ستا مطلب د آی ډي ختم شو یادانو ته به صرف په ډرایورۍ پیژندل شي چې شکیل استاد روان دی کنه دا خبره وکړه خو زه درته وایم چې یو منټ
یو انسان دی هغه په اتو میاشتو کې 8 لکه خلک پالو که یو منټ دا خبره پرېږده یو انسان دی چې هغه په کمنټ نه پوهېږي په خبره نه پوهېږي په څه نه پوهېږي او هغه خلک دومره ګفټونه هغه له ورکوي آیفون موبایل یې ورلیږي هر څه ورکوي پیسې ورکوي څوک جوړې وله اخلي نو انسان ښه دی که نه زه په خپله ښه یم که نه ملنګ فقیر سړی یم ساده ستا خبره ټیک ستا خبره موږ منو که نه ورشه نن په سوشل میډیا ګوره داسې چل دی که نه شکیله سنګین د یازې یم که نه اوسه پورې موږ ګیمونه لګولي دي نه موږ ګفټونو دپاره راځو او نه موږ دې دپاره موږ له الله تعالی په خپله دومره راکړي دي چې موږ ته نه د ګفټونو ضرورت شته نه موږ ته د کپړو ضرورت شته نه موږ ته دا شیزونه زموږ مونږ په ټیک ټاک باندې چې دا کله خلک راځي کنه په ټیک ټاک سوال کوي چې مونږ ګفټونه لګي ګیمونه لګي دا سوال راځي الحمدلله موږ خو خپل پہچان ما غزا کې غاټو خبرو لازم ما غزا کې غاټو موږ خپل پہچان خبره ګوره د سیدا نه زړګا سیمه یو منټ زما خبره ته غوږ ونیسئ که نه زه درته د غاټو خبره نه کوم زه درته د ګفټ خبره نه کوم زه درته دا نه وایم چې ما څوک نه پېژني زه درته دا نه وایم چې ما داسې چل دی زه درته صرف دا وایم که نه چې الحمدلله لکه اتو میاشتو کې یو سړي ته سړی ورغمي حلالۍ کچوکي ورته حلالۍ که نه خوا به ښه انساني زه دا تاسو ته نه وایم چې تاسو په میډیا ګرځئ یا مطلب تاسو لرې استئ یا تاسو غټ خلک استئ غټ او نرې واړه دا زما په قانون کې شته نه زړګا زه نه منم پکې غټ سړی زه سره دا وایم نن تاریخه پورې زما بیکګراونډ چا نه دی چک کړی صفا خبره صحیح چې د روسته څه شی دي او نه ښیم چاته څه ضرورت ورته نه لرم چې دې ځای کې زه تاسو ته ووایم چې زه داسې یم او زه پلانه یم زه ډینګری شکیله د چا په بیکګراونډ کې چا څه کار دی دا یو سوشل میډیا ده دلته خلک راځي انټرټینمنټ دپاره ګپ شپ دپاره خبرو دپاره د چا بچا په ذاتي زندګۍ کې سکار نشته بالکل دغه ته زمونږ استاد زه دا وایم زړګا چې ګوره خلک راشي شکیله ته موږ سره ښایسته ګپ شپ ولګي موږ تا سره وخاندو ته موږ سره وخاندې راخاندې به دا ډېر شی دی زموږ ستا ذاتي زندګۍ کې سکار نشته چې ته څه کې څه نه کې هغې کې زموږ هېڅ کار نشته زه درته ګوره زړګا دا خبره کوم ګوره چې میډیا شوه یا ته داسې یا کته یا بره زه دا یم زه هغه یم ګوره دا د هر سړي خپل نصیب دی نن نه لس کاله مخکې زه درته خپل ریکارډ یو منټ زما خبر له یو منټ راکړه زه به یې ځم لام بلې مې نه دي نن نه لس کاله 15 کاله مخکې زه دلته په 15 کاله مخکې سعودي عرب ته په قرضې راغلی قرضه مې کړې وه ایزا مې اخیستې وه صفا خبره صحیح زه ګوره میډیا کې چې دا څومره کسان ناست دي دوی ته حقیقت کې ورونه وایم صفا خبره صحیح نن په حساب سه الحمدلله ما سه یا 2 یا 3 یا 4 کسان کار کوي هغه بیل حساب دی زه درته وایم چې انسان چې کمې درجې له وراسي نو باید چې هغه وروسته خپل هغه هر څه نه غورځوي که نه یو سړی وایي چې هغه وویل چې ما له خدای پاک جارو به واله چې ته دفتر مفتر به صفا کولی نو هغه وایي داسې چل وکړو زړګا چې وایي هغه مالداره شو لکه ډېر مالداره شو خو غټ لینک کروزر ورساو پوه شوې نو وایي چې لینک کروزر ورساو نو په هغې جارو جوړه کړې وه وروسته پوه شولې وروسته پې جارو جوړه کړې وه چې که زه دغه یم نو بل سړی و هغه ورته تپوس وکړو چې خدای دې تباه کړه دومره قیمتي ګاډی ده او تا پې وروسته جارو جوړه کړې ده ویلې هغه ورته جواب کې ویلې چې یاره ما نه خپل وروسته اوقات هیر نه شي که اوقات ما هیر کو نو کېدی چې خدای را باندې قبر واړی لکه په څټ شي را باندې واپسه نو زه درته دا خبره کوم دا لکه ته ځان ته کې زه لاړم ما کوس که سیمي خان ما کوس که ولې ما کوس که زه لاړم زه ځم زه دفتر نه چوټي شوم ټول دا دي ووتو سلتې غونډو پوه شوې صحیح ده خازه زه درته یو خبره کوم تاسو وویل زه درته وایم